طبقات ابن سعد کې شته چې یو ځل د ابوبکر او د عمر په منځ کې څه خبرې تیزې شوې نو ابوبکر صدیق نرم خولې والا سړی و حضرت عمر وایي ما ورته ډېرې سختې خبرې وکړې وایي بات کې پې ډېر خفه ومه دا جذباتي سړی د زړه نه ډېر پاکي بات کې مې وی چې ما له داسې نه و پکار ابوبکر خو زما نه بهتر سړی دی وایي زه د معافۍ دپاره د ابوبکر صدیق دروازې ته لاړم چې ورسېدم وایي ما ته جواب میلو شو چې ابوبکر کور کې نشته وایي حضرت عمر وی ما له پته ده ابوبکر چې کله په خپل کور او در کې موجود نه نو به په در مصطفی کې موجود او د به پیغمبر ته حل ویلی چې ما ته عمر دومره سختې خبرې وکړې وایي زه د حضور در له لاړم حضور په مسجد نبوي کې ناست دی صدیق اکبر ورسره دی دواړو سرونه ښکته کړي وایي ما وایي ای د الله پیغمبر زه د ابوبکر در له لاړم لیکن ابوبکر هلته موجود نو زه په خپلو خبرو پښیمان یم زه معافۍ له راغلی یم وایي حضور علیه السلام دا سر مبارک داسې اوچت که او د سترګو نه یې اوښکې بهېدې او دا ګیره مبارکه یې لمده وه وایي ابوبکر صدیق بارک ما ته وایي عمره تا زما په خاطر ابوبکر سره نرمي نه شوه کولی زما په خاطر د ابوبکر سره گزاره نه شوه کولی تا زما په خاطر ابوبکر نه شو معاف کولی وایي بیا ما ته یې عمره واوره دا ټوله مکه به راووته تورې به یې په لاس کې وې زما د قتل په اراده به راووتې یو ابوبکر و د ابوبکر به وې پیغمبر ته رسېدو دپاره به تاسو پهله زما په لاش تېرېږئ پهله ما مړ کوئ پهله ما شهید کوئ بیا به د پیغمبره پورې رسئ عمره دا د مکې خلک به راووته زما د وجلو دپاره ابوبکر به مخې ته شو زما پرخه وهل به ابوبکر وخوړه تر دې چې بېهوشه به شه ابوبکر هغه دی چې د هغه د تندي نه محمد مصطفی موچې اغوستې ده پیغمبر بوسه اغوستې ده ابوبکر هغه دی په چا چې الله سلام را لېږلی دی ابوبکر هغه دی د بدر په شپه حضور په سجده پروت دی جاړي پیغمبر له تسلي ورکولو والا ابوبکر دی حضور ته وایي حضور سر د سجدې نه پورته که د الله مدد راغې ابوبکر هغه دی حضور وایي زما په امت کې یو سړی دی د جنت اته واړه دروازې هغه ته د مرحبا په خیر راغلی د ویلکم والا آواز کوي او هغه زما په امت کې هغه سړی ابوبکر دی ابوبکر هغه دی چې هغه د پیغمبر خدا په ژوند د پیغمبر په مصلی مونځ پړاو کړی دی ابوبکر هغه دی چې پیغمبر به وی زما جومات ته چې د چا چا دروازې راوتې دي ټولې دروازې بندې کوي الا خوخة ابوبکر مگر د ابوبکر کړکۍ او دروازه مه بندوئ ننم چې مدینې طیبې ته لاړ شئ باب السلام سره خوا کې باب ابوبکر صدیق موجود دی دا هغه خوخه ابوبکر ده پیغمبر خدا د دې متعلق ویلو دا کولاو پرېږدئ ابوبکر صدیق هغه دی چې پیغمبر وایي ما چې چاله د اسلام دعوت ورکړی هر چا پکې غور او سوچ کړی یو ابوبکر دی دله مې چې د اسلام دعوت ورکړ غور او سوچ یې نه دی کړی چا نه یې مشورې نه دي اخیستي چا نه یې اجازت نه دی اخیستی چې څنګه مې د اسلام دعوت ورکړ سمدستي په ما باندې ایمان راوړی دی وایه د ابوبکر صدیق دفاع به کوي انشاءالله د هغه د تعلیماتو د هغه د فضیلتونو د هغه د زندګۍ حالات به امت ته بیانو انشاءالله او که څوک وایي چې ابوبکر صدیق کافر دی الیاذ بالله دا خوله به په سوک بندو انشاءالله د علماو ملګرتیا به کوي انشاءالله خپلو ودونو ته داسې نیک محفلونه به جوړو علما به راغواړو انشاءالله د مولانا صاحب او د علماو بیانات او نعتخواني به په محبت اورو